دا الله رب العالمین احکم الحاکمین فمونږ او تاسو باندې ډیر زیات انعامات او احسانات دي. هر یو نعمت د رب العالمین هغه ډیر زیات دی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، چې په یو یو نعمت کې بیا د الله رب العالمین ډیر په کثرت سره نعمتونه پراته دي. په دې ټولو کې غټ نعمت هغه د اسلام او د توحید دی چې رب العالمین یو انسان له توحید ورکړي، صحیح عقیده ول ورکړي او د اسلام پابندي کې، نو دا د رب یو لوی احسان دی او د دې شکریا ادا کول پکار دی او دا سوچ او فکر پکار دی چې الله په ما باندې دومره احسان کړی دی چې زه یو موحد او یو مسلمان پیدا کړی ما او زما سره د دین لږ سوچ او فکر دی، نو دا څومره بهترین منصب رب العالمین ما ته راکړی دی چې د دنیا ډیر خلک د دې نعمت نه محروم دي. بیا دا ورځې او ورپسې میاشت او بیا خصوصا دا لس ورځې د ذوالحجې چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی افضل ایام الدنیا، په دنیا کې د ټولو نه غوره ورځې په اعتبار دا غورهوالي دا د لس ورځې د ذوالحجې دي. او صحابه تپوس کړو چې یا رسول الله وللجهاد فی سبیل الله، یو سړی د الله په لاره کې جهاد کوي نو هغه هم د دې سره برابر نه دي، ځکه په صحابه کرامو کې لوی عمل هغه جهاد او واقعي چې لوی عمل یو جهاد دی چې رب العالمین چاله توفیق ورکړي او د دین د دشمنانو سره سره قتال وکړي، نو دا یو ډیر لوی نعمت دی. گویا کې د ټولې دنیا ته بادشاہ کړي چې کله تعالی د جهاد توفیق درکو او ته د الله په لاره کې وجنګېږي یا زخمی شي او بیا شهادت خو یو لوی منصب دی. الله رب العالمین هر چاله نه ورکوي، بلکې څوک چې ډېر خوښي او مقربي ورته د دې لپاره به ډېرې دعاګانې غواړي، محنت ته ډېر زیات ضرورت دی، جدوجهد ته ضرورت دی، بار بار به د الله نه دا غواړي چې الله ماله د شهادت مرګ راکړي او بصدق قلب د زړه په صدق سره نو بیا بدل الله درکړي. نو دې صحابه چې دا تفوس کو نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې جهاد په سبیل الله نه هم په دې ورځو کې د عمل غوړه دی، مگر دومره چې الا هغه کس چې هغه خرج بنفسه و ماله، دې په خپل مال او نفس دواړو باندې وځي او د دین یو شی واپس کور ته را نه وړي، مال هم الته ولګي، خپل نفس هم الته ولګي، نو دغه سړي عمل به غوړه ورنه چې دلته ته بندگی کې د قران تلاوت کې روزي نسی اسکار کې تکبیرات و د خیر ښېګڼې کارونه کې د خپل مور او پلار سره احسان کې د خپل خپلوانو سره صله رحمي پالي، صدقې ورکې، هر څومره د نیکۍ کارونه چې کې د پدې ورځو کې دا اعمال ډیر زیات غوړه دي. الله رب العالمین دې زموږ استاد پر ژوند کې د دغه نه سره صحیح رب العالمین راولي او الله دې موږ او تاسو ته په دې کې توفیق د اعمال راکړي. ذکر امر دې یو شی دی چې د دې هیڅ ګارانټي د انسان سره نشته. د سبا د پاره وتا یو کار جوړ کړی، یو پلان باندې جوړ کړی او تقدیر به پتا پورې خان دي او سبا چې تر پاسې رستا روح بر الله رب العالمین خواته تللی. د دې وجه نه پجوان باندې هیڅ اعتبار نه لري پکار چې یا زما ځواني ده یا زما سره قوت ده یا زما سره علم ده، بلکې دا زر تر زرا د دین سره جمع کول پکار دي، ورنه هیڅ پته نه لګي. دا پرون چې کوم سانحه وشوه شیخ نام الله شهید رحمه الله هغه د دې جمعې د پاره خطبه د ځان لپاره تیار کړې و چې رزبه د قربانۍ په باب کې خبره کوم او د زکات په باب کې به خبره کوم. نن داغه په بدن باندې یو ډېرې پروت دی او د خاورو دلان دی، نن هغه مسجد هم شته، نن هغه منبر هم شته، نن هغه خلق دا خطبه سامعین هم دا غشته، خو نن پاغه غریب باندې د خاورو ډېرې اخته
داغه به څومره خواهشاتو. الحمدلله د علما هم د قد دین خواهشاتي چې دین اسلام به څنګه غلبه کوي، چاته به سبق وایم، چاته به درس او تدریس وکما، څه بیان به وکما، دغه داغه تمناګانې وي. والحمدلله الحمدلله چې د سړی اخره خاتمه خشي او سړی په دې باندې د دنیا نه لاړ شي چې موسی علیہ السلام ویلو چې تاسو زمانہ بد نه غنئ مگر دا چې ما په خپل رب باندې ایمان راوړل. دا خو ډیره لویه خبره ده. په دې باندې سړی د دنیا نه لاړ شي چې زه الله منم، رسول منم، دعوت قرآن او حدیث ته ورکوم، نو د دې نه بلا بل کم اعزازي. د مرګ نه تېښته نه ده پکار، او مرګ به تاله راځي، خو چې په شجاعت باندې راشي، په بادرۍ باندې راشي، او د الله په توحید باندې او د سنت په پرچار باندې راشي، نو د دې مرګ نه بل اعزاز نشته. او بیا د شهادت مرګ انسان ته الله یې په کور کې ولا ورکړي، نو دا خو نور علی نور دی. ټیک ته د الله نه به عافیت غواړو، خو د دې وجې نه به مسائل قرآن او سنت هغه به پرېږدو نه چې ګینې یاره مرګونه دي. کم مرګ چې ستا دپاره الله لیکلی، والله العظیم که یو سکنډ د هغې نه ستا تقدیم او تاخیر وشي، د مرګ د لاسه مسله به نه پرېږدې، د مرګ د لاسه دارنګې دعوت د دین به نه پرېږدې. بهر کیف خبره مې دا کوله چې دا ورځ به ډېرې بهترینې ورځې دي. په دې ورځو کې قرباني کول، په دې ورځو کې الله چاله استطاعت ورکړی حج ته لاړ شي، بیت الله ته لاړ شي. ځکه ډېر خلک تللي دي بیت الله ته، او د دغه بیت الله ته چې لاړ شي نو د ټولې دنیا پکې حصه وشي. وجه دا ده چې هغو دعاګانې وکړي، خپل خپلواني، د چا شاګردانې، د چا دوستانې، د چا نور څه یو سړی ورته ووایي چې یاره په دغه مقدس مقاماتو کې ما هم په دعا کې یاد کا، د دې حرم خوا ته ما هم الله ته یاد کا، او په عرفات کې هم ما الله ته یاد کا. لکه د سلفو د عادتو چې هغو به ټولې دعاګانې یوم العرفې ته ساتلې چې په عرفات کې الله دعاګانې ډېرې قبلوي. نو که موږ او تاسو لاړ شو نو کم از کم چې دغه ملګرو ته ووایو یا دا ورځې په موږ او تاسو باندې راشي او د رب العالمین بندګي وکړو. او خاص کر د عرفې روژه چې هغه را روانه ده، هغه سړی ونیسي د 2 کالو ګناهونه رب العالمین انسان ته معاف کوي. محترم و عزتمندو، په دې صورت کې الله فرمایي انا اعطیناک الکوثر. اے نبی زه په تا باندې 2 نعمتونه کوم، او ته به خپل رب دپاره 2 کارونه کې. یو کار دا دی چې تا له رب العالمین حوض کوثر اوبه درکوي. ډېرې معناګانې دي، خو دغه یو معنی شوه چې حوض کوثر هلته یا خیر کثیر په دنیا کې، او بل به دا کې چې ته به طالب الله حوض کوثر درکوي. او دویم نعمت به د باندې رب دا کوي چې ستا دشمن به الله هلاک کوي، بیلکۍ به ستا دشمن. خلک خو په تا پسې خبرې کوي چېرې ستا نارینه اولاد نشته او ستا دعوت په پاتې نشي. ستا خو په کروڑاو اولاد دي، ستا دعوت خو هر ځای ته ورسېدو. هغه کافران چې ستا خلاف یې کو، ابو لهب، ابو جهل، نور کفار، داغو نوم او نشان ورک شو، او ستا نوم غر او سمتا او برخلات او زمکې ته او هر ځای ته اے نبي ستا نوم ورسېدو. او ستا دین چې کوم د دین دپاره ته راغلی وې، هغه دین خو بیت مدرن ولا وبرن، د کور د خټې او د وړۍ پاتې نه شو، مګر الله رب العالمین ستا خبره هر ځای ته ورسوله. او دا د محمد رسول الله خبره وه. فلیبلغ الشاهد، دلته چې کوم خلک یې نو غایبینو ته ورسوي، دا کړکړه ده، روانه ده. اے نبی ستا خو دومره شاګردان دي، ستا خو دومره تخم دی، وان لک لاجرا غیر ممنون. څومره خلک چې دعوت کوي، د دې هر یو کس په دعوت کې به ستا حصه اے نبی. او ته به څه کوې؟ فصل لربک وانحر. 2 کارونه به کوې، ته به د رب العالمین دپاره مونځ به کوې، وانحر او قرباني به کوې. یو ته عبادت مالی ویلی شي، یو ته عبادت جانی ویلی شي. یو د ذات سره تعلق ساتي چې هغه عبادت بدني ده، چې هغه مونځ دی. یو عبادت مالی ده چې هغه قرباني ده، دا به صرف د خپل الله دپاره کې. د دې وجه نه محترم او عزتمندو الله فرمایي اے نبی ته داسې ووایه چې قل ان صلاتي ونسکي ومحیاي
ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اے نبی دا علی الاعلان دا خبر وکا قل باندې مان دادا چې دا د کمریو د ګټ خبره نه ده بلکې ټول دنیا ته دا وایا چې زما منځ او زما قرباني زما ژوند او زما مرګ دا صرف د رب العالمین د رضا لپاره دی. لا شریک له داغه لپاره هیڅ څوک شریک نشته او په دې باندې ما خپل رب امر کړی او زه د اول منونکو نه یم او د اول تابعدارو نه یم. محترم او عزتمندو اسیدې ته سوچ وکا زما مثبت الله د پاره زما قرباني به د رب العالمین د رضا د پاره په دې کې به هیڅ چا شرکت نه زما عبادت بدنی او که عبادت مالی دا به الله سره تعلق ساتي او دا لا سکه و محیایا و مماتی میرا جینا و میرا مرنا دا به څه نه وي چې دا به پلان کې سره وي دا به پلان کې سره میرا جینا و میرا مرنا نه نه د سموایا دا خبره دی خطا ده د انسانانو سره خپل ژوند او خپل مرګ دا ملاتړ متړه بلکې دې سوای چې و محیایا و مماتی لله رب العالمین دا سه اعلان وکا په تنظیمونو کې ځان ما ور کوا په پارټو کې ځان ما ور کوا دارنګه د خلکو په اختلاط کې ځان ما ور کوا صرف د خپل رب العالمین د عبادت اعلان وکا چې اے الله که زما عبادت دې دا بستا د پاره که زما ژوند دې دا بستا د رضا د پاره که زما مرګ دې اے الله دا بستا د رضا د پاره. په دې آیات کې الله فرمایي چې ان صلاتي و نسکي نسک چې کوم نه دا ذبح ته ویل شي لکه سعید ابن جبیر رضی الله رحمه الله فرمایي دانګه په دې کې ټول عبادت راځي او ذبح پکې مرাজি. الله فرمایلی لكل امه جعلنا منسكا دا هر یو امت تفار مونږه یو منسک ګرځولای ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام. الله فرمایي فإلهكم إله واحد ستاسو یو الله دی او د دې الله د پاره قرباني وکړي. د دې وجه محترم عزتمندو په دې ورځو کې د ځان د پاره قرباني تیارول دا یو ډیر لوی عبادت دی او دا قرباني لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. دا قرباني کې دا وخت او دا وینه الله ته نه رسیږي بلکې دلته د زړه یو رابطه ده دغه د زړه د رابطه الله ته رسیږي چې ستا په دې زړه کې سوچ او فکر سره چې دا زه 50,000 او 40,000 روپۍ ورکوم ای الله دا صرف ستا د رضا لپاره ورکوم ولکن یناله التقوى منکم. د دې وجه محترم او عزتمندو د قربانۍ ساروی اغستل دا غي د لپاره ګرځیدل او باغې کې کوشش کول دا د الله په شعائرو کې کوشش کول دي دا د الله د شعائرو نه دي او دا قرباني هم د الله د شعائرو نه دي او دا سنت مؤکده دي په کاردار چې سړی په دې کې ډېر زیات کوشش وکړي یعنی معنی دا د کوشش کول دا چې د ځان د پاره د یو بهترین قرباني انتخاب وکړي. یو روایت کې راځي چې یا ایها الناس اے خلق علی کل اهل بیت فی کل عام اضحیه وعتیره ورجب کې ودی ذبح کول چې هغه ته عتیره وي هغه منسوخ ده. اے خلق په هر اهل بیت باندې په یو قرباني قرباني ده په یو کال کې او دا خو هغه قرباني چې دا سنت د ابراهیم علیه السلام دی چې دې قرباني په ځای باندې هغه خپل ځي قرباني ته تیارو کچر رب العالمین وسداوی دی چې اے انسانانو تاسو ټول به په خپل بچو کې یو بچي به ذبح کوئ. دا څومره مشکل کارو ډیر خلک په دینه به اعراض کړي او تیار شوی به وته نو د الله په نافرمانی کې به گرفتار شيو. الله څومره اسانی راوستا او که چرته دا حکم یو بیا انسان ته ویل شوی چې دا وکاو د ویلې چیرې د دې په مقابل کې لږ ساروي ما به حلال کړي وي خود زوی او د بچی قرباني ته تیار نه یم. نو الله دومره اسانی وکړه چې دا غي په ځای باندې د سارو قرباني راوستله دا خود لګ مال شهر مالونه څومره لګي چې په دې کې ولګي دا تقرب ال الله انسان په الله ته نږدې کیږي. د دې وجنا د دې کول پکار دي او یو روایت کې راځي من کان له سعه ولم يزحي فلا يقربن مصلانا د چا چې وسع رسی او قرباني و نکړه هغه زمونږ عیدګاه ته هم ناراضي
ځکه دا عیدګاه ته د راتلو او د پرېښودو اهل هم نه دی، ځکه دی د رب العالمین یو لوی حکم ولې پرېږدي چې د وس او طاقت کېږي. خو د وس او د طاقت معنی دا نه ده چې ته به صاحب نصاب یې، ستا سره به نصاب یې، زکات به یې. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه زندګۍ ته ګوره چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په باره کې عایشه فرمایي رضی الله عنها، وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام په مدینه کې 10 کاله پاتې شوی دی، خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام کور هغه 3 ورځې پرله پسې د طعام نه دی موړ شوی تر دې چې نبی علیه السلام وفات شو. دارنګه نبی علیه الصلاۃ والسلام 10 کاله په مدینه کې تیر کړی دی، خو 10 کاله ټول په کال باندې قرباني کړی را او بهترینه قرباني کړی را. او داغو د کور د حال عائشه رضی الله عنها فرمایي چې یو میاشت په تیر شو، دویمه میاشت په دریمه برا وخته او زمون په کور کې به اور بل نشو. او هغه د کور حالات چې ورځ وکړه میلمه راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو به خلکو ته ترغیب ورکاو چې من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه، چې نبی علیہ السلام بل ته ترغیب ورکړي نو هغه د میلمه سره احترام کو. او راغه او دا څومره بیبیانې دي، 9 بیبیانې دي او په هر کوټه باندې وګرځیدو او د هر کوټې نه دا आवाज راغی چې یا رسول الله زموږ کره خو دومره سنشته چې ستاد میلمستوب او ستاد میلمستوب به وکړو. او هغه میلمه چې دی نو هغه ابو طلحه رضی الله عنه بوتلو ودا خو د محمد رسول الله میلمه دی او داغو کور هم ډیر د غربتو بچی داسې وړک او دکړه او میلمه له خوراک ورکو. مقصد مینه چې د الله د نبی د کور دا حالو. عائشه رضی الله عنها فرمایي چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات کېدو نو ما د ډیوې د پاره تیل چې کم دی هغه په قرض باندې او د گاونډیانو نه راغشتیو. محمد رسول الله چې کله وفات شو دا غزغره چې کم دی د یو يهودي سره د لګو صاع او د غنمو په مقابل کې التګاڼه او بیا ابو بکر صدیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه کولا وکړه. د محمد رسول الله د کورنۍ دا حالو، خو د دې باوجود 10 کاله په مدینه کې تیر کړی دي، خو 10 کاله په دې کې قرباني نه د پرې خو دي. د دې وجنه دا یو ډېر بهترین عمل دی. په ابتدا کې نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو ته دا ترغیب ورکاو چې دا قرباني ساروی دا وخت بغدنه دینه په کورونو کې راغی وجه دا وا ابتدا کې غربت ډیرو، بیا چې کله پر اخر اعلی نبی علیہ السلام او فرمایل کلوا واطعموا وادخروا، خوراک تم کوي او دارنګه کزان لکې دینوم خیر دی. غریبانانو لته ورکي، خپلوانو لته ورکي، په خپل ته وخوري. فکلوا منها واطعموا القانع والمعتر. دې عمل کې شرکت کول دا په خپل سروي راوستل، په خپل باندې داغه ذبح ته ودرېدل. لکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په خپل باندې یو دوه چیرې ذبح کوله، چړه به وته تیر کړي وا. زمونږ نبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم څنګه یو بهترین داعی او شخصیتو عملی کار خلکو ته خودل او په خپل باندې چيله ذبح کو او هغه ډیر مزیدارو او بسم الله الله اکبر فیوي او هغه ذبح کو د رب العالمین د رضا لپاره. د دې وجه محترم او عزتمندو امام ترمذی رحمه الله باب یې خو لري او د باب نه دا مسله ثابت کړي چې الشات الواحد و یو بذا یا یو چيله دا د ټول اهل بیت او یو کور نه دا کافی کی. کله چا وس کې ډیر ذبح کې ډیر نه توې کې خیر ده، خو په یو کور کې چې هغه مجتمع او شریک کسانی اگر کدا 50 ولې نه چې شریکی یو سروي حلال کې دا د ټول کور د پاره دا کافی کی. ابو ایوب الانصاری رضی الله عنه هغه هم داوي چې موږ به نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې د یو کور نه یو سروي به حلال کو. او بعض خلک وځ ډېر فخرونه کوي، نو فخر پکې نه دی پکار، عبادت د رب العالمین د پاره پکار دی. دا چې ته سروي لاول یو دا ویډیو غانې ته کې او بیا په قرباني کې ویډیو غانې کې او چې دا مادي سروي راغستل او بیا په کلو کې لګیای چې دا مې په دونه راغستل، خپل عمل چرته خرابوا. د خپل الله سره خپل رابطه وساته، انسانان تعالی هیڅ نشي درکوله، ټول پټوله دا اجر د خپل رب سره دی، اعمال هم دا سره کېدوا. او علما وایي یو دې چې خزانه خوستا سره ده چې هغه ته د اچ الله ست شي رسیدي چې هغه د رب العالمین ذات ته دا درنه ډاکو اغستې شي، نه د نغلاګر اغستې شي،
نڅوک یې درته نشي اخیستی، دا خو د الله سره ستا رابطه ده. الله رب العالمین دې زموږ او ستاسو په ټولو اعمالو کې اخلاص پیدا کړي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم و عزتمندو، نبی صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو ته هر یو شی وضاحت کړی دی. د قربانۍ په باب کې راته وضاحت کړی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلو چې لا تذبح الا مسنّا، تاسو به نه ذبح کوئ مگر مسنّه څاروی. مسنّه څه ته ویلی شي؟ مسنّه هغې ته ویلی شي چې هغه دوه غاښیزې د پیو دوه غاښونه هغه یې غورځولي او بیا یې راخېجولی، نو دې ته مسنّه ویلی شي. کلونو نه اعتبار نشته. مخکې به خلکو وي چې په اخور دې لوی شي نو یې غاښونه یې مه ګوره، او دا د شریعت انتهایی اساني ده. کله کله چې ته د یو کس نه یو څاروی اخلې، نو هغه به تا ته کله وایي چې 2 کاله شوي دي، او ډېر کله ته پکې دروغ هم ووایي، او د هغې به عمر دومره شوی نه وي. نو دا یو داسې شیز دی مسلم چې په دې کې هېڅ څوک ستا سره دوکه نه شي کولی. د دې وجې نه شریعت مطهره څه وایي؟ لا تذبح الا مسنّا، نه به ذبحه کوئ مګر تاسو مسنّه. ډېر خلک داسې چې هغه ویره زه د محمد رسول الله دپاره قرباني کوم یا د مړو دپاره کوم، خپل ځان او خپل اهل و عیال تیر شي او د مړو دپاره کوي. د محمد رسول الله دپاره خو قربانۍ ته هېڅ حاجت نشته، ځکه هغه جنتي شخصیت دی. جنت دروازه به د ټولو نه اول هغه کولاوی، د هغه خو دونه اجرونه دي. وان لک لاجرا غیر ممنون، او د هغه خو ذکر ډېر اوچت دی. هغه خو د جنتیانو سردار دی، او د ټولو نه اول جنت دروازه چې کولاویږي دا خو به د هغه په لاسو مبارک ووالی. زما او ستا قربانۍ ته هېڅ حاجت نشته چې هغه د محمد رسول الله دپاره وکړو، بلکې د هغه چې کوم حقوق دي چې د هغې مونږ لحاظ وکړو. او دا قربانۍ د ځان دپاره، بیا د مړو دپاره چې صرف وصیت یې کړی په خپل مال په 3 حصه کې کولی شي. بل دا چې ته قرباني کې آلرډي ستا پلار ته ستا مور ته د دې اجر میلاویږي، د هغې لپاره تخصیص مه کوه. لکه نبي علیه الصلاة والسلام حمزه رضی الله عنه چې هغه تره وفات شهید شه او د هغه دپاره قرباني نه ده کړې. عایشه رضی الله تعالی عنها د هغې نه وروسته یعنې عایشه خو د هغه په ژوند کې وه، خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها د هغې بیبي سره څومره مینه وه. عایشه رضی الله عنها فرمایي چې په دې ژوند کې به یې د هغې تذکره ډېره زیاته کوله. وای ما د هیچا ارمان نه دی کړی، خو ما د خدیجة الکبرا ارمان کړی، ځکه محمد رسول الله به د هغې ډېره تذکره کوله. او ما ته به یې دا وی چې یا عایش زما نه د هغې یعنې بچي هغه شوي دي چې تقریبا ډېر بچي دا د خدیجة الکبرا نه وو. د دې وجې نه محترم او عزتمندو، دا د مړو دپاره دا قربانۍ چې دی نو دا مسنون طریقه او سنت طریقه نه ده. او بیا دا چې قرآن کې الله فرمایي بهیمة الانعام، بیزه ده، ګډ دی، غوا ده، اوښ دی، او جاموس چې دی نو دا میخه، دا هم د بقر او د غواګانو نه یو قسم دی، د دې هم جایز ده. خو په دې ټولو کې شرط دا دی چې 2 غاښیز به وي. صرف دومره ده چې په ګډ مال کې، لکه امام ترمذي رحمه الله هغه وایي اجماع ده چې صرف ځوان چې هغه ګډ دی یا مؤنث او یا مذکر دی، نو په هغې کې صرف اختلاف دی چې یاره هغه په 1 کال باندې کېږي که د کال نه به کم. وایي د دې نه ما سوا که هغه بیزه ده، که هغه غوا ده، که هغه اوښ دی، که هغه میخه ده، په دې ټولو کې 2 غاښیز دا شرط دی. او په هغې کې صحیح قول دا دی، احتیاطي قول دا دی چې د ګډ 1 کال شوی نو په هغې باندې قرباني کېږي. او بس دا د حدیث ته ثابته ده، بس زمونږ په دې باندې عمل دی. بیا دا مسنّه څه ته ویلی شي؟ المسنّه ما نبت لها اسنان، لکه څومره اهل لغت چې ګوري نو هغوی د مسنّه معنی کړې ده چې 2 غاښیز به وي. بل دا چې د دغه مسنّه یو تفسیر په حدیث مرفوع کې شوی دی، بل تفسیر د صحابي قول د عبدالله ابن عمر دی
او بل د لغت کتابونو ټولو دا ذکر کړی دی چې مسنات واخیسته ویل شي. حدیث کې دا راځي دا مجاشع من بني سلیم هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې ان الجزع دې ته ویل شي د ګډانو نه چې دا یو کال شوی. فرمایي یوفا مما یوفا منه الثنی وای کم ساروي چې هغه سنایا غاخونه دا غره ختلی د پيو ګرځولې او د دوه غاخونه را ختلی وای دا د جزع سره چې کم دی نو کافي کیږي. مطلب دا چې په جزع کې چې هغه یو کال شوی او په نور سارو کې شد پدای چې هغه به دوه خيزي. دارنګه د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه نقل لی چې هغه به د دې ساروي نه ځان ساتو چې هغه به مسنن او ماندار چې داغه په دوه خيز نه او اهل لغت چې څومره کتابونه ګوري لکه صاحب المرعات والا پنځم جلد، ابن الاثير والا دویم جلد، قاموس نهم جلد، دارنګ لسان العرب ولسم جلد، دارنګ نهایات دویم جلد، امام ازهریم دا معنی کړی دا المصباح یو اولنی جلد. حافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباری کې فرمایي وقال اهل اللغه المسن السني الذي يلقي سنه وای مسناغه ته ویل شي چې دا دوه غاخونه غرزولې او بیا راخېجولې. دارنګ تاج العروس والا، دارنګ ابن قتيبه او دارنګ د ابو عبید په کتاب الاموال کې د امام الشعبي نه نقل کړی او امام الشعبي هغه شخصیتو چې 1500 صحابه هغه لیدلی دا غنم دا نقل کړی په کتاب الاموال 384 صفحه کې چې د مسنن مراد هغه دی چې هغه دوه خيزي. دارنګ په المغرب دارنګ ابن قدامه په مغنی کې اتم جلد کې، دارنګ فتاوا السنایا اولنی جلد کې، امام ترمذی اولنی جلد کې دا خبره کړې ده چې اجماع د اهل علم ده چې د جزع صرف کافی کیږي او د جزع نه علاوه هغه هیڅ شی سروي نه کافی کیږي مگر پاغه کې به مسن نه وي. د دې وجنه محترم او عزتمنو موږ او تاسو له پکار دي چې اسیم قرباني کوو. خدا قرباني دا د مسن نه وشي چې دوه خیس سروي او بیا پاغه کې د دې عیوب او نزان وساتو. لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام دا غي تذکرہ کړی دا چې داسې حیوان وي چې په سترګو کې به صعيب نه سالم کالم وي، دانګه په وګونو کې به صعيب نه ګډ سروي بنئ، دانګه ډېر ټپ او خوار بنئ. او دانګه نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې وضاحت هم کړی چې سترګو باندې ړوند بنئ، په سترګو کې به هیڅ قسم نقصان نه، په وګونو کې به هیڅ قسم نقصان نه. نو دا به د عیوبنا سالم کالمی کله دې په ځای باندې یو سړی یو 2 لک روپۍ هغه صدقه کی نو هغه اجر او ثواب ته نشي رسیدي. د دې وجه شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله فرمایلی دي وای کله چې یو سړی په حج کې قرباني کوي کله دې قرباني په ځای باندې ډېر زیاتې پیسې ورکړي خو هغه اجر ته نشي رسیدي کما اجر چې په قرباني کړي. ځکه د رب العالمین حکم دی اصل کې د الله تابعداري کول دي او د اسلام معنی هم دا ده تسلیمیدل استسلام الله تقاله یقودل چې الله وی چې داسې تبه چې داسې بل حکم په دې کې نه جاری کې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه اے مؤمنانو په اسلام کې ټول داخل شي. بل نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی چې په واغانو کې وکسان او په ګډو بيزو کې چې کم دی نو هغه یو کس. او حدیث د ام سلمہ رضی الله عنها چې کله د ذوالحجې د میاشت تاسو وای نه او یو سړی دا اراده چې زبا قرباني کوما نو هغه خپل وختان او لګونه وغیرہ دا بنه کټ کړي. شریعت مطهره موږ او تاسو ته دا خبره کړې ده او کله چې دا قرباني وکړي نو دا غینه بعد به وختان او لګونه وغیرہ دا وکټ کړي. پکار دا چې موږ او تاسو په دې ورځو کې چې کم اعمال دي هغه ته ځان سره تیار کو. دا د ګرمۍ موسم دی او په دې ګرمۍ کې کم از کم د قیامت هغه ګرمي را یاد کو. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی تدني الشمس يوم القيامه واذا نور بدمر نږدې شي حتى تكون منهم كمقدار ميل د یو میل په مقدار. په دې حدیث کې او راوی دی سلیم ابن عامر هغه ما ادري يعني بالميل وای ما ته دې میل پته نشته چې یاد د مسافت د زمکه هغه میل دی او الميل الذي ويتكحل به العين یا هغه میل دی چې باغې باندې خلک د سترګې توري چې هغه پرنجلو کې اصلای چې ورته ویل شي دغه میل دی. الله اکبر.
که په دغه مقدار باندې دا نور رانږدې شي نو زموږ او ستاسو به څه حال وي؟ والله زموږ او ستاسو بدنونه ګوره ډېر زیات کمزوري دي. موږ او تاسو خو د ماشي طاقت نه لرو، ما او تاسو د مچۍ او د ګرمۍ طاقت نه لرو. نن سبا پرې ګرمۍ کې زما او ستاسو کیفیت دي ایسیګان وغیره هم ځان ته لګولي، هلته خو د هېڅ شي بندوبست نشته. زه کله سوچ کوم زه هم دا ټایم دی او دا بهر دا ماربل دی او په دې ټایم کې سړی په دې کې یو 2 منټه ودرېږي څه حال وي؟ دا خو به څونه ګرمه شي، دا ټول بدن ته به د دې حرارت ورسېږي. والله دا حالات به په موږ او تاسو پسې یقیني را روان دي. او په دغه ځای کې یومئذ شأن یغنیه، ګوره دا پلار او دا مور سړي ته څونه خواږوي. دا لاسه کې چې کېدای شي چې ستا او د پلار په منځ کې د مرګ یو 100 کاله شوي، سړی دا غواړي چې د دې پلار نه راته تپوس وکړي چې باباجي تا په دې قبر کې څنګه زندګي تېره کړې وه. د مور نه دا تپوس وکړي، د ملګري نه، خو سره د لیدو نه یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. دا تپوس نشته چې تا وخت څنګه تېر کړه او په تا باندې په دې قبر کې څونه سخته وه. د بل نه تپوس وکړي، سره د لیدو نه د یو بل نه به تښتي. هسې سوچ وکړئ، یو بچی چې هغه کله په سعودي عرب کې 10 کاله تېر کړي او هغه مور چې دا ښه د بچو خاوند دی او هغه مور چې دی وایي نو کله پرې تندي باندې خپلوي، کله پرې مخ خپلوي، کله ځان ته رانږدې کوي چې 10 کاله دا زمانه لري وو، خو هغه بچی او هغه بیبي چې هغه په سونو کلونو زما او ستا په هغه منځ کې مسافت شوی دی، خو دومره سخته ده. هر یو سړی په خپل ځان دی والله لا شي چې نه څوک د مور تپوس کولی شي، نه څوک د بیبي تپوس کولی شي. دغه ستا بیبي چې چا به ورله ګوتې نه شوې وروړی، ګوتې لاسه چې چا به ورته کتلې نه شوې، دا به ملایک راشي او ستا په مخ کې به یې ونیسي او د لاسو خپول او جهنم ته به یې واچوي. ستا به هېڅ طاقت نه کېږي. الله دې نه کړي دا به زما او ستا مور و پلار به وي، دا به زما او ستا وروڼه به وي، خو والله که زما او ستا جرأت کېږي چې د هغې خوا ته موږ ورشو، دومره سخته به موږ او تاسو پسې را روانه ده. هغه حدیث کې راغلی چې 2 کسان به د الله د عرش د سوري د لاندې انشاءالله انده جمعه کې به هغه بیا ذکر کړو. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات. اے الله زموږ ټول ګناهونه معاف کا، الله زموږ آخره خاتمه په ایمان باندې کا. اے الله موږ د نفس د خواهشاتو او د شیطان د وسوسو نه وساته. اے الله موږ ستا تابعدار او د محمد رسول الله په طریقه باندې روان کا. وصلی الله تعالی محمد صلی الله علیه وسلم.